مونږ په لیول باندې پوه شو صحیح ده چې لیول څنګه کریټ کیږي او هغه بیا پروجیکټ براوزر کې ایډ کیږي څنګه دا مونږ کړی دي صحیح ده اوس بس کو اوس هم په ای جی باندې مطلب دی لیول ته بزو ای جی لیول ته بزه ځکه چې زموږ کار به دې څنګه سٹارټ کیږي مونږ ای جی لیول ته رالو مونږ دلته ځان له ورکوټ شانته کمره جوړو صحیح ده نو مونږ چلو کو وال براوالو نو مونږ اول وال سټډي کو خا وال فیملی به مونږ وګورو چې دا څنګه جوړیږي او پدې کې څنګه خبرې دي صحیح ده کنه نو په وال باندې مزه کلیک وکم په وال مې کلیک وکړو ډایرکټ وال لا واغستو خو نه په وال کې د نور هم دي سيزونه پراته دي هغه کې وال ارکیټیکچر دی وال سټرکچر دی وال بای فیس دی وال سویپ دی وال ریویل دی کنه نو وال ارکیټیکچر چې دی دا څه دی او ارکیټیکچر وال دی صحیح وال سټرکچر آر سی سی صحیح ده کنه ها او وال بای فیس مونږ ځان له ماسینګ اینه مونږه ماسینګ انسایډ کې ځان لا دلته کې راشو او وال جوړ ګزان لا دا وال بای فیس دلته کې هم دی اول بوله مونږه فیس کریټ کوو کنه او ماس باندې مونږ اول د فیس کریټ کوو دا غینه بعد بیا مونږ چل کوو وال با دا ان شاء الله دا رستنی خبرې دي اول به دا مخکې وال ارکیټیکچر کنه دا وشو وال بای وال سویپ دا یو دیوال دی او سویپ چې دی نو دغه د دې دا کوم ډیزاین چې ورکړی دی کنه بهر چې راوته کوم ډیزاین چې بهر ته راوته هغه ته سوي وال سویپ لکه دا دې نیغ دیوال ته دی دا پیلر به کې راوته دی او دې بیا دی دا یو ډیزاین دی ډیزاین لپاره یو سویپ دی کنه نو دې ته موږ سوي سویپ وال ریویل دا کوم ډیزاین چې دی کنه دې به کې دن نشي دی هغه ته وال ریویل دا زمونږ ټرمینالوجي هم ده کومه سایت ته لاړ شو نو موږ د سينو چې دا پټه چې دا د راوتی ده او دا پټه چې دا په دیوال کې دن دا غسی به زمونږ نه دي دا وال سویپ ده دا دی خو دا وال سویپ ده او دا کوم ډیزاین چې بده کې شه دا به بده کې ګوره ریویل ده ته به یو کس پوها کې کنه نو وال ارکیټیکچر ته راشو وال ارکیټیکچر ته چرانو د دې دلته به موډیفیکیشن کیږي ښه دا د موډیفای ده صحیح ده اوس چې کله موږ وال کلیک کړه نو دلته کې موډیفای پلیس وال دا وال زموږ سره موډیفیکیشن ټیب چې دی هغه اوپن دی صحیح ده او دایسه اوپن دایسه موږ مخامخ ته بار موډیفیکیشن بار زمونه د پوس کوي وي په هایټ کې بزي په ډیپث کې بزي نو که په ګراوند وال ان باندې ولاړ یم نو په ډیپث کې بزم که په ګراوند وال ان لیول کې ولاړ یم نو په ډیپث کې بزم او کنه دا ته مونږ وای نه چې مونږ زمونږ ګراوند وال ان دا بر نه نه دیوال به د زمګي نه خطای کنه پلنت لیول نه وختای ټیک ده نو اوس غوځه په خپل صحیح دغه کې ولاړم لیول کې ولاړم زم دا به هایټ دی وای دا ان کنیکټډ دی نو ګوره 20 فوټ په دا دیوال خيږي مونږ ځان لا 7 فوټ 6 فوټ کولم شو خو نه مونږ ته زمونږه ټاپ کانسټنټ چې دی هغه دی ګراوند وال اینډ دلته ګوره 20 لیکلې ان کنیکټډ هایټ دی نو دلته کې زرا شم ګراوند وال اینډ کوم ان کنیکټډ هایټ په خپل باندې 11 فوټ شو نو ټاپ کانسټنټ څه شو اپ ټو لیول ګراوند وال اینډ دا په خپل باندې سیټ شو صحیح ده کنه دا دې پراپرټی ده بیس کانسټنټ څه ده ای جی مونږ به ای جی کې ولاړ یو بیس اپ سیټ څه ده ولې د زمکې نو د دیوال دنګ څومره ده د زمکې نه دیوال دنګ نه ده صحیح کنه دنګي کوم د زمکې او ما خې کې دیوال لاندې سي یو د بوټه ځای پاتې کو بیا دیوال شروع کو بیا چې کله کور ودرېږي هغه د بوټه ځای بیا مات صحیح ده کنه
ښه دی اوس موږ د څه وایي بیس اپسیټ او ټاپ اپسیټ دا دواړه به زیرو ساتو ښه اوس موږ راشو ایډیټ ته دا پراپرټي ده ښه بای ډیفالټ په دې کې دا دیوال نه دی brick and CMU and MTL نو موږ څه پوه شو د موږ ته وایي چې دا exterior brick and CMU on MTL stud مطلب دا څنګه دیوال دی خښتې پکې هم یوز شوي دي CMU پکې هم یوز شوي دي کنکریټ میسنري که نه بلاک یو دیوال دی صحیح ده او MTL stud مطلب د وسپنې د فریم پکې هم تاو شوی دی صحیح دی که نه نو دلته کې زموږ سره څه دی exterior brick and CMU ها اوس ګورو که نو دا کم دیوال دی داسې دیوال دی چې دکې تاسو چې ډیزاین کړی دی یا دې لیدلی دی چې brick and CMU on MTL stud دا وال دی کتلی چې ده نو په دې کې به صحیح یا بریک ورک شوی دی یا کنکریټ بلاک نه کار شوی دی او بیا سره د میټل سټډ نه هم کار شوی دی صحیح ده دا د سره پاره دی دا دیوال خلک د سره پاره ډیزاین کوي ساوند پروفینګ دپاره او د کولنس دپاره که نه چې کمره ګرمه شي چې ګرمه وي چې کمره یخی چې یخی چې اوازونه پکې نه راځي صحیح دی که نه دا د هغې دپاره دا کم دیوالونه چې دي دا یې د هغې دپاره ډیزاین کېږي صحیح ده نو موږ به زمونږ کم دیوال پکار دی بس زمونږ یو جنریک میسنري مونږ میسنري وال پکار دی که نه نو دلته کې زموږ سره راغلی دی بیسک وال چې دی هغه زموږ سره څه دی 8 انچ دی بس موږ دغه بیسک وال راغلو ښه صحیح ده یا دلته کې د لیکلی دی میسنري وال صحیح لیکلی دی نو زه به میسنري وال راولم خو زموږ دیوالونه 9 انچي یا 4.5 انچي نو دا به زه ایډیټ کړم ایډیټ ته رالم کلیک مې کوو که نه دلته کې دا بیا هم چینج کولی شم خو نه زه به اوس راشم د دې دا پراپرټي ده ښه اوس دننه دا د دې ټایپ پراپرټي ده دا کوم ټایپ وال چې موږ لو کړی د هغې پراپرټي ده ښه دلته کې څه لیکلی دی سټرکچر مطلب چې دا په څه کې دا تھکنس لیکلی دی که نه دلته کې ښه خبر ده چې دا ته ځان ته پریویو که دا دیوال ټیک ده زمیانه زموږ د دیوال هیچ چې دی هغه خو داسې نه بس دا میسنري شو دا عام دیوال شی په دې کې هیچنګ نشته مطلب دا چې دی موږ د کله په وایر فریم کې یا په هیډن کې ښکاري که نه دی به داسې ښکاري نو دا ټیک دی دا د وال ټایپس دي ګورو دا کوم وال دی فاونډیشن جنریک 4 انچ بریک زمونږ وال چې دی هغه داسې ښه زمونږ وال هیچ داسې که نه که نه لیدلی دي چې ته مخکې داسې به وي که نه دي لیدلي نو داسې به وي که ردي نه دي بدل لیدلي نو به بیا صحیح دی که نه مونږ به لاړ شو 4 انچ ته چې مونږ د دې په هیچ کې دي ښکاري که زه دا ساده دیوال راولم نو دا وروسته نه شي هیچ کېدی کېدی چې ښه دلته د اټوکیټ په شان دی هیچ نو چې ایچ انټر او بیا ورته مونږ داسې نو وروسته دی بیا کېدی شي ښه زموږ سره دا دیوال دی ټیک ده دغه دیوال ما راوغوستو دلته بس د دې سټرکچر به زه ایډیټ کوم او دا سټرکچر دی فنکشن یې څه دی سټرکچر 1 بریک کامن خښتې دي 4 انچ دی نو دا زموږ سره څه دی 4.5 انچ دی خو ښه خبره دا نه ده ښه چې مونږ هم د دې په پراپرټۍ کې کار وکړو مونږ له څه به کار دي مونږ وایي دا دي د دې نه به ډوپلیکیټ وباسو او هغې ته به نوم ورکړو چې 4.5 انچ تک وال صحیح شو اوس به د دې نوم د چینج کولو د دې نوم د چینج کولو سره دا دیوال 4.5 انچي نه شو ښه او که نه دې ته به فکر کوې ښه
دې سټرکچر به ایډیټ کو دلته کې سری کړي دا به 4.5 انچ کو ښه ټیک شو کنه دا به موږ سکو اوکے به کې نور چینجز پکې نشته ښه صحیح ده اوکے دلته وګوره زموږ سره دیوال لاغې اوس په دې ځای کې کلیک کوم 14 او 14 اوس موږ د سم در زموږ دیوال په سنټر لاین باندې ځکه چې دلته لوکیشن لاین سره زموږ سره سنټر لاین دی دلته چین لیکل چین مطلب دا چې دا دیوال چې موږ کله کریټ کوو نو بل دیوال دی پورې الریډي چین که موږ د چین نه نښه لر کړې وه د دې چین نه نو د دې به څه مطلب وي چې موږ کله یو دیوال ته ووایو چې 14 فوټ نو د دې په خپله باندې کینسل شي دې سره دې بیا چین کېږي نه صحیح ده که نه دلته به راشو 14 په خپله باندې فیلټ شو صحیح هغه هیچ پکې په خپله باندې موجود په خبره باندې پوه شوې که نه دا سری کړی دا کوم ایکان دی 3D ایکان دی صحیح ده نو په دې چې موږ کلیک کوو زموږ دا پراجیکټ به 3D ته واوړي صحیح شو زموږ میسنري وال دی که نه بریک وال دی صحیح ده نو دا زموږ سره څه دی دی موږ ته اوس وایر فریم دی یا هیډن لاین دی صحیح ده نو اوس په موږ ویژوال سټایل لري څه دی هیډن لاین دی دا به موږ ریلاسټیک څه به یې کړو ریلاسټیک خښتې پکې په حساب دي ښه دا زموږ سره دی میسنري وال بریک وال نو مونږ چې کار کوو نو مونږ به په ساده دیوال باندې کار کوو کم چې هغه بیسیک والو ځکه چې مونږ دا هیچ او دا مونږ چې بس مونږ ځان خپل ترتیب ځانه به جوړو که مونږ هغې کې بریک شو کول که مونږ به کې اوس داسې نه ده په کار دلته کې داسې کار نه دی په کار چېرې زموږ سره 9 انچې دیوال دی دا راته ووایه چې ته پلستر کې که نه کې ټیک ده نو داسې وال به چېرته هم نه ورکوې چې د هغې سره پلستر نه نو زموږ د وال سایز څومره دی 9 دی خو دواړو سایډونو دی چې پلستر واچوې دا 10 انچ صحیح شو نو موږ له پکار ده چې 10 انچ وال مونږ وایو هم دا وال ټیک دی څه دی هم دا وال ټیک دی ځکه چې د دې سره هیچ موجود دی خپلو مونږ به دې سره اوس بل چل کوو په دې وال باندې به کلیک وکړم اول خو دا پراجیکټ ویسې وکړه صحیح ده دا په خپله باندې مونږ ته نوټیفیکیشن راغی ښه ٹھیک شو دغه بیسیک وال لاړ شو ایډیټ کا ایډیټ مې کو د موږ دلته کې د دې سټرکچر خی کنه سټرکچر به ایډیټ کما زما چې بده کې یو بل دیوال انسرټ کا سګه سبق انسرټ کا بل دیوال نو انسرټ ای دی راغی دا زموږ سره شو ها دلته به خپل نوم نه لیکو صحیح ده دا ایډیټ کا انسرټ کا سټرکچر 1 نیمه انچ ال دې چلو شو د دیوال سره شاده پلستر ولګېږي ٹھیک شو نو دا پلستر په باندې سایډ دی که په یو دی نو بده کلیک کا انسرټ کا او نیمه انچا دا چلو شو ا پلستر لباسه پلستر راغلی یو دیوال باندې کلیک ا په دې یو پلستر باندې کلیک وکا او صحیح کا ډاونی کې دوه طرفونه د پلستر وشو ها د دوه طرفونه د پلستر وشو وشي به کنه ها د دې پلستر میټیریل وسي د پلستر میټیریل وسي میټیریل مطلب پینټ کلر به څنګه یې کنه دله موږ څنګه پینټ ورکو نو دای سړي کله دی میټیریل
دا لیکلی دی thickness دا لیکلی دی function function یې دا دی ها صحیح ده دلته موږ ولیکو finish member label structure one دي شي اړو صحیح ده کنه پوه شوې به کنه insert 0.5 inch بیا insert 0.5 inch down اوکے کا اپلائی اوکے پلستر بھی راغی هر طرف دی پلستر راغی صحیح ده موږ به بیا د دې کوانټیټي جدا راکړي دا سټرکچر ون صحیح ده کنه مطلب دا ده کدا دیوال د دې کراس سیکشن وګورم کنه نو ما ته به پلستر جدا خي او دا به جدا خي نو زه ایجی ته زما فاین فاین می په دل درالم چې مکو فاین مطلب دا چې ته ما ته اساس فاین وخیا ته خو ما ته یو خوله ده کورس تی را ته خوله ده نه میډیم یا فاین چې ما ته پته لګي چې آو دې سره مونږ پلستر ورچولې ده پوه شوې که نه فاین پلستر پکې انکلوډ دی ښه نو خیر 3D ده دلته کې څه مسئله نشته یعنی نو زمونږ اوریجنل دیوال سایز څه شو نو ټیک شو که نه دا مونږ څه کوو دا مونږ وپېژنو مونږ به څه چلو کوو بیا به لاړ شو د وال هغه ټایپ ته صحیح دی که نه ټایپ پراپرټي اوس دلته کې لیکلی مونږ دلته کې ایډټ ته لاړو دلته کې میټیریل دی میټیریل میټیریل په دې آیکن مې کلیک وکړو صحیح ده دا بس موږ ته میټیریل براوزر کولاو کې صحیح ده ها دلته کې بس وایټ کلر وګورو او وایټ کې د سره جپسم وال بورډ دی بس موږ له رقم پکار دی صحیح ده وایټ کلر موږ له پکار دی اوکې دلته به راشو د دې خانې طرف په ولوم څه کو جپسم وال صحیح شو او دا دننه خو جو بریکس دي جو دي ایسا زموږ څه کار نشته پلای ده اوکې د دې 3D ویو ګوره ریالستیک ټیک شو اوس چې څومره زموږ دا دیوال جوړېږي دواړو سایډونو ته بله دې کلر صحیح وایټ پی ښه ټیک ده دا زموږ سره د وال خبرې دي پوه شوې پې که نه اوس به څه کومه ډور پکې لګوم او وینډو پکې لګوم صحیح ده دا کومه پراپرټي چې موږ د وال دپاره وي دغه د ډور دپاره هم ده د وینډو دپاره هم ده صحیح ده خو صرف خبرې پکې بدلې دي لکه د وال پراپرټي د ډور هغه خو نه شي کېدی خو د ډور به خپله پراپرټي که نه نو موږ به چېرته کې لاړ شو موږ چې کله فیملي راغلو نو اول به هغه ایډیټ کوو او ډوپلیکیټ کوو بهی ښه په ایګزسټینګ فیملي کې به چېرته هم کار نه کوو ښه ډوپلیکیټ دې ته موږ ولیکو چې 3.5 feet multiplied by 8.5 feet زموږ څه دی ډور دی صحیح ده 3 نیم بوټه او 8 نیم بوټه زموږ سره څه دی ډور دی اوکې ښه نو دا دی کنسټرکشن دا یو فنکشن دی دا انټیریر دی بس صحیح دی انټیریر وال کلوزر دی څه دی بای هوسټینګ دی صحیح دی که نه بس په خپله باندې به دی ځان ته وال کنسټرکشن ټایپ یې څه دی کنسټرکشن ټایپ دلته کې نشته بس خالی دی میټیریل اینڈ فینیشز دا ډور پینل ورکړی ډور فریم ورکړی دی بس هم ټیک دی
صحیح ده مونږ به کې کار نه کوو ځکه چې بای ډیفالټ ده ډایمنشن نه به راځو thickness به یې څومره وي 2 انچې هایټ به یې څومره وي نو مونږ څه ورکړی دلته کې ښه trim projection exterior trim projection interior دې کې مونږ ګوتې نو trim width دې کې هم کار نه کوو width یې څه دی 3 نیم فوټه دی څه دی بس analytic construction metal دې کې هم کار نه کوو assembly code یې څه دی C 1020 دا به ډیفالټ ټیک دي دا به مونږ کوو اوکې صحیح شو ډور مونږ له راغلی دی که دلته کې داسې ودرو موجود داسې کېږي که دلته یې کوو موجود داسې کېږي صحیح ده که دلته یې کومه نو زه به دلته کې راشم او یو څونه فاصله کې به 2 فوټ 6 انچ سینټر یې سره شي 2 فوټ 6 انچ 15 انچ یا 6 انچ خسکه پاتې شي نو 2 فوټ 6 انچ به زه د دیوال له سینټر نه دی خوا راځم که دا ډور دی خوا وي نو په کار نه چې دی بل دیوال ته کولاویږي نو دا به فلپ کېږي به څه باندې په سپیس بټن باندې ٹھیک شو ټریم هم ځان به خپله وکړو وینډو ته به راشو اوس په وینډو کې به ایډیټ ته لاړ شو دا موږ صرف بیزک کوو په دې کې بیا د وینډوګانو د ډور هر څه خپل فیملیانې دي موږ ډاونلوډ کړي دي انشاءالله اول خو به دې ته موږ ولیکو چې چی بای چی فیټ نو د نور کې کار نه کوو هایټ پیسې شي چی ویټ پیسې شي چی دلته به راشم صحیح دی ښه ټیک نو بیا موږ بله طریقه راځي د دې دا پینل کم طرف ته کوی دننه سایډ ته که بهر سایډ ته که نه نو موږ به دننه سایډ ته راولو ښه یوه خبره زموږ نه به دې کې پاتې شو که نه مونږ خو وینډو راواغسته خو مونږ ورته سیل هایټ ونه ښوو چې د ځمکې نه به څومره دنګ دی چې دا به د ځمکې نه څومره دنګ دی نو زموږ سره هیډ هایټ چې دی هغه نیم فوټه دی نو دا 8.5 نه چې 6 لرګي 2.5 راغی نو سیل هایټ له موږ دلته کې راشو ډیفالټ سیل هایټ دا دی 2.5 فیټ صحیح ده اپلای اوکې थ्री डी व्यू बोले सुकून دا ویو د دې ځای نه چینج کولی شي صحیح ده په دې طریقه باندې موږ خپل کار چې دی هغه به روانه بس دی انشاءالله به نیکسټ کلاس کې به بیا دې سره دې پسې به نور کار کوو د خیر سره